د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې یو خصوصي ښوونځي په کار پیل وکړ. د دې ښوونځي مسؤل وایي چې د اوس لپاره ښوونځي کې تر شپږم ټولګي پورې تدریس کیږي چې په راتلونکي کې به یې تر 12م ټولګي پورې وغځوي. دوی زیاتوي چې تر 700 تنو پورې د جذب لپاره د ترانسپورت په ګډون ټول امکانات لري چې په نږدې راتلونکي کې به د دې ولسوالۍ په لیرې پرتو سیمو کې هم خپلې څانګې فعاله کړي. د دې ښوونځي مؤسس وایي چې د دې ولسوالۍ د بېوزلو او یتیمو زده کوونکو سره په فیس کې ځانګړی تخفیف کوي. همداراز د زابل د پوهنې ریاست مرستیال مولوي محمد نسیم نصیر دا ګام ستایي او زیاتوي چې دوی هم غواړي ترڅو په دې برخه کې خصوصي سکتور ته وده ورکړي. نوموړی زیاتوي چې په روان کال کې دا 4م ښوونځی دی چې په دې ولایت کې کار پیلوي. ښاغلی نصیر ډاډ ورکوي چې په خصوصي ښوونځیو کې د تدریس کیفیت تر ډیره ښه سوی او لا هم هڅه کوي ترڅو نور هم دا برخه پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې تر دې په یاده ولسوالۍ کې یوې خصوصي ښوونځي فعالیت درلود.